نن راځو چې د یو ویډیو په دې باندې جوړو چې هغه کسان چې د ایران د آنلاین ویزو ته ثبت نامونه کوي مګر یا یې کوي ډېر په سختیو کوي او یا هم چې د څه چې خواري کوي ولې نه شي کولی نو هغې سره چې د نن ورځې ویډیو ډېره زیاته مرسته کولی شي د دغې د ایران د آنلاین ویزو په ثبت نام کې هیره دې نه وي چې همدغه کوم معلومات چې زه تاسو ته درکوم دا د هغوی د رسمي ویب سایټ خپل معلومات دي نو تاسو ته فقط زه د هغې د انیبل کول او د دې شي نو دغه ښیم چې تاسو چې دی مطلب تاسو د کروم نه یا بل براوزر نه استفاده کوئ نو هغه څنګه انکرپ او ډیکرپ او یا مطلب چې دی انیبل او ډیسیبل دا شیونه ترسره کوي لومړی دا چې تاسو کوم یو براوز انسټال او دغه چې دی استعمالوئ او یا هر یو براوز چې اوسیږي لومړی تاسو خپله پی سي چک کوئ یعنې کمپیوټر مو چک کوئ چې آیا دغه براوزر چې دی په دې کې کار کوي که نه کوي یعنې 128 بایټه انکرپشن سپورټ کولی شي که نه شي کولی شي زه څنګه پوه شم چې دا سپورټ کوي که نه شي سپورټ کولی تاسو به راشئ دلته سټارټ مینو ته به لاړ شئ او سټارټ مینو نه پس په دې سیټینګ ته لاړ شئ چې دغه سیټینګ یوازې په وینډوز 7 دغه چې د وینډوز 10 او وینډوز 11 کې دی بلکې په 8 او 7 کې نشته دی نو تاسو اپګریډ باید استعمال دغه چې د وینډوز انسټال کړئ د دې نه پس باید تاسو دلته راشئ او تاسو په دغلته نیټورک انټرنیټ باندې کلیک وکړئ داسې او هغې نه پس بیا سټیټس باندې کلیک وکړئ د سټیټس نه پس داسې کېوځئ دلته لیکلي شیرینګ آپشن په دې باندې به کلیک وکړئ او د دې لپاره بیا به تاسو داسې لاړ شئ دغلته یو نقطه ده په دې باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ دې ځای کې چې دی که چېرته دې ته چک اچول شوی تاسو به د دې نه چک راواخلئ او دې ته به یې واچوئ تر څو چې دی تاسو 128 بایټ انکرپشن چې دی ستاسو کمپیوټر او یا براوز چې تاسو انسټال کړی دی نو هغه تاسو سپورټ شي مطلب تاسو لپاره کار ښه تیز وکړي نو یو کار به دا ترسره کوي نو را به شي بیا به چې سیف چینجز وکړئ او هغې نه پس به بیا چې دی دا یو کار ترسره شي دوهم چې دی راځو آیا جاوا سکرپټ چې د مست بی انیبل مطلب دا دی چې آیا زمونږ کوم کروم چې مونږ انسټال کړی دی یا کوم براوزر بل مو چې انسټال کړی دی آیا هغه چې دی جاوا سکرپټ مونږ ته چې دی هغه سپورټ کوي که نه کوي آیا دې کې چې دی جاوا سکرپټ شته دی او که نشته دی د خپل کروم د لیدلو په خاطر به تاسو داسې وکړئ چې دغې ته به لاړ شئ کروم ته به لاړ شئ تاسو راځئ زه به کروم کې چې دی کروم ته راغلم او زه تاسو ته اوس ښیم چې آیا دا کمپیوټر چې دی دا دغه جاوا سکرپټ پکې چې دی شته انیبل دی او که ډیسیبل دی تاسو به راشئ دلته چې دی په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ او داسې اخر ته به کېوځئ دې سیټینګ ته به یې لاړ شئ د سیټینګ نه پس به بیا تاسو دلته لیکلي پرایوسي ان سیکیورټي په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه لاندې چې دی لیکلی دی چې دی سایټ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او د دې نه پس چې دی بیا به تاسو دلته داسې ښکته کېوځئ او دې ځای کې لیکلي دي جاوا سکرپټ په دې باندې به کلیک وکړئ تاسو دغلته ګورئ دې ته به چک حتما اچوئ که چېرته دا داسې مطلب آف و نو تاسو به دا انیبل کوئ سایټس کین یوز جاوا سکرپټ دې ته چک واچوئ د دې که چېرته تاسو دې ته چک اچول شوی اوسیږي نو تاسو له بیا ډېر زیات مشکلات پیدا کوي په دې کې اما که چېرته بعضې وختونو کې یو سایټ چې دی تاسو یعنې په خپله خوښه باندې مو چې دی هغه ډیفالټ کې اچولي نو کولی شي د هغې ځای نه لینک کاپي کړي او په ایډ باندې کلیک وکړي او دلته به یې پیسټ کړي او دا به ایډ کړي دا به تاسو سره په ډیفالټ کې دلته پروت وي نو دا د جاوا سکرپټ د لیدلو طریقې وه چې تاسو د دې ځای نه کولی شئ جاوا سکرپټ وګورئ وروسته راځم بیا داسې بل ورپسې چې دی بل نمبر 3 چې دی آیا چې دی ترانسپورټ لایر سیکیورټي یعنی ټي ایل سی چې دی مست بی انیبل دا باید انیبل اوسیږي خو دې کې څو قسمه چې دی څو ورژنې دي خو تاسو راځئ ټول ورژن ته چک واچوئ لا ښه خبره ده سیکیورټي به مو قوي اوسیږي نو دا به څنګه معلوموئ د دې لپاره بیا هم تاسو همدغلته سیټینګ ته راځئ سیټینګ نه کولی شي او د دغې نه د انټرنیټ آپشن نه کولی شي ګورئ دلته راشئ دې ځای کې انیبل دغې کنټرول پینل ته راشئ او دې ځای کې تاسو د انټرنیټ آپشن پیدا کړئ انټرنیټ آپشن دس ون انټرنیټ آپشن باندې به کلیک وکړئ داسې او هغې نه پس به تاسو ایډوانس ته لاړ شئ په ایډوانس کې دغه چې دی د سکرولر داسې لاندې بوځئ او د سیکیورټي ته متوجه اوسیږي د سیکیورټي په برخه کې لږ شانته نور هم داسې ښکته لاړ شي دې ځای کې وګورئ دې ځای کې چې دی ټي ایل سی دې ته هم چک واچوئ
او ورسره چې دی دا چې دی 1.0 دی. خو ګورئ که چېرته کمپیوټر مو اخیستلو نو کوشش کوئ تاسو زیاتره د هغې لپاره کمپیوټر استعمالوئ د آنلاین ویزو لپاره یا دغسې آنلاین درانه سایډونو لپاره استعمالوئ نو تاسو باید چې دی 2.0 واخلئ. زما کمپیوټر دا اوس کوم کې چې لګیم دا ضعیفه دی نو تاسو ورته چې دی دلته 2.0 چې دی دا وګورئ نو تاسو کولی شئ دغه دا سپورټینګ مربوط دی. اما چې دی نور هم شته داسې خو دا زیاتره ستاسو د وینډوز پورې تعلق ساتي نو کوشش وکړئ چې دې ته چک واچوئ ورسره تر څو دا هم انیبل شي. دریم څلورم بیا چې دی ورپسې تاسو وګورئ چې this website will work with a variety of internet browser but it is best supported by Chrome. ګورئ مطلب دا دی چې باید کروم مو چې دی د ورژن باید د دې نه ټیټ نه اوسېږي. د کروم ورژن باید دا ټیټ د دې نه ټیټ نه وي بلکې جګ چې څومره اوسېږي تاسو کولی شئ د دې نه ګورئ بهترینه وینډوز چې دی دغه وینډوز ده. لینکس چې دی دا ښه دی او که چېرته تاسو ته میک مطلب د دې کې یا مطلب تاسو کروم لرئ که نه کروم بوک کروم لایک دیس ون کروم یا کروم بوک که چېرته دا لرئ خو دې کې بیا مشکل ورکوي هغه مشکل چې دی یوازې د لنګویج دی خو ولې د دې کې بیا هغه د ایکسټنشن نسبه هغه کې مو ډېر په عذابوي خو ولې که وینډوز کمپیوټر انسټالوئ کمپیوټر نه استفاده کوئ نو کوشش کوئ چې دی کروم باید اپډیټ اوسېږي او ورژن یې بس اپډیټ کې مشکل نشته جوړېږي. لکه تاسو ګورئ تاسو که غواړئ خپل دغه مو چې دی اپډیټ کړئ کروم مو اپډیټ کړئ راشئ دلته کروم کې او بس په همدې سیټینګ باندې کلیک وکړئ همدې دغه چې د 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ سوري او بیا لاړ شئ دغې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ نه پس چې دی دلته تاسو وګورئ د اخر ته کې اوسې دلته لیکلي اباوټ په دې اباوټ باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ زما ورژن 115 دغسې په دې ترتیب باندې یعنې ستاسو کوم دغه باید اپډیټ اوسېږي نو ما تېره ورځ اپډیټ کړی دی نو تاسو کولی شئ چې د خپل سایډ اپډیټ وساتئ داسې دغه کروم اپډیټ وساتئ. که چېرته د 500 نه ټیټ وي او ستاسو بیخي ورژن دغه مو ټیټ اوسېږي یعنې کروم مو ټیټ ورژن کې وي نو بیا پرې زور نه رسېږي. لاست نمبر چې دی هغه this website require that your browser be set to the accept cookies. آیا دا ستا براوزر چې ته استعمالوې آیا دا چې دی کوکیز سپورټ کولی شي که نه شي کولی شي. یو تھرډ پارټي دغه کوکیز دي او یو ډایرکټلی دي او بل یو د ویب سایټ له طریقه ورکول کېږي. تاسو راځئ د خپل د براوزر دا وګورئ چې آیا کوکیز مو فعاله دي او که نه غیر فعاله دي کم کوکیز دي. دلته سیټینګ ته لاړ شئ د سیټینګ نه پس بیا چې دی همدا پرایوسي ان سیټینګ سیکیورټي ته لاړ شئ د دې نه پس داسې وګورئ دلته موږ سره چې دی تھرډ پارټي کوکیز دي په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ بلاک تھرډ پارټي کوکیز دلته که چېرته عموما په نارمل شکل چې دی دې ته دغه مه ورکوئ خو که چېرته دلته اجازه ورکوئ دې ته نو ښه خبره ده اجازه ورته ورکړئ هلته خو په یوازې په یو معلوم سایټ کې به ورکوئ ولې عمومي ډول باندې دا ښه نه اوسېږي په عام طور دا ښه نه وي نو کوشش کوئ دې ته چک او بل دغه آپشن چې دی دا انیبل کوئ ما دا ډیسیبل یې پرېږدئ دا رقم باندې نو ستاسو چې دی تھرډ پارټي به مس یوز کېږي او همدارنګه کم کوکینې چې تاسو د درکول کېږي چې موږ یې په د ایران ویزو کې چې دی یو کوکیز ورکول کېږي تیار سیستم یې هر څه برابر اوسېږي فقط یې کوکیز موږ دلته وصلولی شو او د هغه کوکیز زیاتره هغو چې کوم کوکیز ورکوي د موزیلا فایرفاکس دپاره برابر وي ولې د کروم دپاره چې دی هم تاسو کولی شو خو د هغې دپاره انشاءالله کو نیکسټ ټایم یو بیا ویډیو جوړوم هغې کې به بیا تاسو ته د ایکسپلینیشن درکړم او ورسره د دې نور تخنیکونه چې دي د ایران د ویزو چې څنګه موږ کولی شو اپلای وکړو بشپړ تاسو یې انشاءالله زموږ په یوټیوب کې لیدلی شئ به او ورسره چې د نور تخنیکونه چې کوم تخنیکونه درته مخې ته راځي لکه د مثال په ډول 54 کوډ شلو تاسې نور کوډونه د دې مخنیوی به څنګه کوو نور مطلب مختلف مسایل چې د دغې سره راځي د دغې سایټ مربوط دي انشاءالله په دې باندې نیکسټ ټایم زموږ ویډیوګانې تاسو په دې یوټیوب کې لیدلی شي که چېرته مو ځان سره نه وي سبسکرایب کړئ دا ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څو نیکسټ ټایم چې دی زموږ ویډیوګانې تاسو ته درشي او بس په اسانۍ سره یې ترېنه خبر شي مننه د لیدلو